توری پتوری لټوم سپاری در پسې توری پتوری لټوم سپاری در پسې لالهان ګرځم جانانا در پسې توری پتو. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحاء فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. عايزان سبق شدي دا خاص کر دا علماء دا پارا دا مجاهدین دا پارا دا طالبانو دا پارا دا دعوت و تبلیغ دا پارا والا دا پارا یعنی دا بزرگانو پا بارا کی دا حدیث دی. لکه څنګه چې عالم په علم سره الله جنت لره بیایي، مجاهد په جهاد سره الله جنت لره بیایي، دا غره کم دعوت والا د دعوت په خاطر الله جنت لره بیایي. بیا داسې خبرې هم سته چې عالم به جهنم لره ځي، دعوت والا به جهنم لره ځي، مجاهد به جهنم لره ځي، طالب به جهنم لره ځي. هغه سړی چې دی په دنیا کې وچاته د ښو خبرو امر کوي، پلانې شکار وکا، پلانې شکار وکا، پلانې شکار وکا، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی به په خپل په جهنم کې. د بخاری او د مسلم حدیث دی. ابي زید اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام ثواب لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل د قیامت په ورځ به یو سړی د الله په دربار کې پیش شي یا بیراولي، نو بیا به دغه سړی الله رب العزت له جانب او جهنم ته وګرځي، یا به د الله له جانب او جهنم ته واچي. نو بیا به د چې کومې بیا د دې ډېره معافي د چې کومې کلمې دي دا به ټولې د باندې راوتلي، دی به پر د خپلو کلمو باندې داسې راګرځي یا دا کلمې به دی داسې ګرځوي لکه هغه پخوا زمانه کې که ستاسو یاد هغه چکیانې ولې نو هغه غویان و یا د هغه رقم خره ولو یا به وشان و هغه به پر راګرځول هغه چکۍ چې د هغه به غنم ایدول هغه وړه چې د هغه به جوړول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی هم فیدور بها کما یدور الحمار فی الرعا، لکه خر څنګه پر دا چکی باندې راګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی هم په جهنم کې د جهنم په اور کې کلمې به راوتلي دی به داسې په لګرځي راګرځي. نو فیجتمع الیه اهل النار، جهنمیان به ورلره راشي، ورته وبدریږي، ورته وبوي فیقولون یا فلان اے پلانې ما لکه دا څه در پیښه شوې ده، دا څه کوې؟ الم تکن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر؟ ته هغه نه چې موږ ته د ښې خبرې راښولې، ته هغه سړی نه چې د ښو خبرې دې وجهان ته رسولې، ته هغه سړی نه چې د بدو دې د خلک راګرځول، د ګناه، د بدکارۍ، د شرابو، د قتل، د ظلم، د پلانۍ، د پلانې د هغه شانو ستا انسانان راګرځول، دا څه کوې؟ ته ولې په جهنم کې؟ ته خو باید چې په جنت کې وایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی ورته فیقول بلا و خبره دې دغې ده، ما به خلکو ته د لمانځه دعوت ورکوي، ما د جهاد دعوت ورکوي، ما د تبلیغ دعوت ورکوي، ما د علم دعوت ورکوي، ما د بدکاری څخه خلک راګرځول، ما د شرابو سره راګرځول، ما د قتل راګرځول، ما د سود راګرځول، ما د رشوت راګرځول. نو بیا چې دونه ښه کارونه تا کول بیا ولې جهنم لراله؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی ورته وایي وای كنت آمر بالمعروف، ما په خپل دا کول چې جهان ته مشه خبر ورشوله،
خو لیکن په ځان کې ولا آتیه ما به هغه کار نه کوئ. ما تا ته ویل چې درځه لمانځه لره، ما تا ته ویل چې درځه جهاد لره، ما تا ته ویل چې درځه عمرې و حج لره، ما تا ته ویل درځه چې دغه علم حاصل کو، لیکن په خپله ما هغه نه کول. ما و تا ته ویل چې بدکاري مه کوه، خو ما به بدکاري کوله، ما ځان نه جن راګرځوئ. ما به تا ته ویل چې ته شراب مه کوه، لیکن ما به په خپله کول. دا رقم نو هره ګناه راواخلئ. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي دی به ورته وایي زما جرم دا دی، زما ګناه دا ده، زما ملامتیا دا ده چې ما و جهان ته ښې خبرې ورښولې او په خپله نه وې راپکې، په خپله مې هغه کار نه کوئ، نو الله رب العزت و ما ته جهنم چې دی هغه راکړي. اوس عجبه خبره دا د عزیزانو، په ظاهر خدا معلومه ده چې یاره دا پلانی مولوي صاحب دی دا جنتی دی، یا پلانی مجاهد جنتی دی، هغه پلانی تبلیغي جنتی دی. جهان ول راځي ته ماته دعا کوه، د قیامت په ورځ به ما نه یېرې، د قیامت په ورځ به خامخا زما سپارش کوې. حالانکه دا خو ډېره درنه خبره ده، د قیامت په ورځ خو ډېره ستړې ورځ ده. څنګه یو عالم یو مجاهد چې دی هغه به د خلکو مطلب سپارشونه چې دی هغه کوي او بې شکه وبېکي، خو جهان دغه تم ورته لري چې یاره ما به د قیامت ورځ نه یېرې، ستا لمن به زه نه څمه. لیکن بیا به دی هغسې چې ودت یې د ښو خبرو امر کوئ، لیکن په خپله بیا هغه کارونه نه کول. هغه سړی به جنت لره ولاړ سي چې کم سړی ده ورته ویلی دی چې پلانی کار مه کوه، پلانی بد کار مه کوه، پلانی ده پرې ایښي دي، لیکن ده دغه چې چا امر بالمعروف نهي عن المنکر دغه سلسله یې خپله کړې وه، بل ته ورسول او په خپل نه کول، دا سړی به جهنم لره ولاړ سي. هغه بل حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به څه جنتیان دا به یو سړی وویني په جهنم کې، بیا به پوښتنه ځینې وکړي وایي ته هغه سړی نه یې چې تا موږ په لمانځه ودرولو، ته هغه سړی نه یې چې تا موږ ته قرآن را زده کړئ، ته هغه سړی نه یې چې موږ ته د ښې خبرې کولې. دی به وایي و، وای نو ما ستا په خبره عمل وکړي زه جنت لره ولاړم، ته ولې دلته یې؟ دی به ورته وایي چې ما په خپله په هغه خبرو عمل نه کوئ، ما په خپله په هغه خبرو باندې عمل نه کوئ. الله فرمایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. الله فرمایي تاسو جهان ته امر کوئ د ښو خبرو، جهان ته د ښو خبرو دعوت ورکوئ، لیکن وتنسون انفسکم خپل ځانونه در ورک دي، در هیر دي، خپل ځانونه مې هیر کړي دي. وانتم تتلون الکتاب، حال دا دی چې تاسو کتاب وایاست، په کتاب کې دا خبره ده چې یاره کم سړی امر بالمعروف کوي نو دی به په خپل عمل ور باندې کوي، که نه که ستا په قول بل چا وکړي هغه به جنت لره ولاړ سي، که تا په خپله خبره عمل نه کوي ته به جهنم لره ولاړ سي. افلا تعقلون، تاسو عقل نه لرئ، تاسو شعور نه لرئ، تاسو فکر نه لرئ. دا اوس د عقل خبره ده. الله فرمایي چې بل راګرځئ او په خپله هغه کار چې دی هغه پرېږدې نه، یا هغه کار چې دی هغه کوي نه. بیا الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والاو تاسو ته څه در پیښ شوله چې تاسو کومې خبرې کولې؟ صحیح سلو، تاسو جهان ته د ښو خبرو دعوت ورکوئ، لیکن په خپله به هغه نه کوئ. دا کبر مقتا، الله فرمایي دا ډیره درنه خبره ده، ډیره غټه خبره ده او ډیره لویه ګناه ده. الله فرمایي صحیح سلو، په ما تا کې دا خبرې بیخي ډیرې نه دي. یعنی ګوره یو سړی به په علم باندې مغرور وي، یو سړی به په جهاد په پیري او مریدي باندې مغرور وي، یو سړی به د دعوت په کار باندې مغرور وي، لیکن ته خو بل چاته شي خبرې ورشایه په خپله دې عمل به کړی دی که یا نو که دې په خپله نه دي ور باندې کړی نو هغه به جنت لره ولاړ سي، ته به جهنم لره ولاړ سي. اوس په دې ځای کې یو بنیادي ټکی درښایم. مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله فرمایي اوس دلته الله رب العزت دا نه دي ویلي چې ته اول خبره په ځان کې راوله بیا یې جهان ته ورشئ. دا خبره الله نه ده کړې. دا الله او رسول چې څومره زور پر خبره راوستلی دی هغه دا خبره ده چې ته بل ته ښې خبرې کوې، په کاروم ده چې ښې خبرې ورته وکړې، حق هم دغه ده چې ښې خبرې ورته وکړې، اشه نو په خپله ولې عمل نه ورباندې کوې. صحیح سو. اوس به یو سړی و چاته وایي یاره دا خبره نه ده چې یو سړی چاته وایي یاره خپله بېکاره سړی ما ته ښې خبرې راښیه. دلته الله رب العزت دا خبره باندې زور دی
چې اے مولوی صاحب، اے طالبه، اے مجاهده، اے تبلیغی، اے شسړه، اے مشر، اے اجی، ته و جهان ته ښې خبرې ورښایې، ښه کار کوې، ډېره ښه خبره ده. اشنو د خپل ځان دی ولې ير دی، خپل ځان دی ولې ير کړی دی، او بیا په خوله چې څه وایي هغه کوي ولې نه. صحیح سلو. الله زور پر دا خبره دی چې دا کم سړی د ښو خبرو دعوت و چاته ورکوي، دا خو ښه کار دی، خامخا به ورکوي. لیکن دا خبره چې دا دی کوي دا په ځان کې ولې نه راولي. اوس که دا خبره شروع سوله چې یاره خامخا به زه اول ځان صالح کوم، زه به پاکوم، بیا به جهان ته ښې خبرې ورښیم، دا خو یو انبیا چې دی هغه معصوم ولو تر ډېر حده صحابه کرام چې دی هغه د پیغمبر علیه السلام په برکت به د ګناهو څخه خلاص وو. صحیح سو. نو ما تا خو نه اخلاص، نو زه به در مرګ تر ساعته په خپل ځان اخته یم، زه به خپل ځان جوړوم. نو بیا خو دا نوبت به هېچا ته نه رسېږي، نه و ما ته، نه و تا ته، نه و بل ته، نه و بل ته، چې هغه و چا ته امر بالمعروف نهي عن المنکر چې دی هغه وکړي. صحیح سلو. اصل زور د الله رب العزت د محمد رسول الله پر دې خبره دی چې ګوره ته جهان ته ښې خبرې کوې، منم، ډېر ښه کار کوې، اشنو خپل ځان ولې در سیر دی. دا خبره الله نه ده کړې چې ته په ځان کې نسې راوستلی نو بل ته ولې کوې. اسانه مثال به در بښم. په کورو کې موږ تاسو ته ډېر معلوم دي، څوک نسوار کوي، څوک سیګریټ کوي. اوس دا کم څوک چې نسوار کوي د هغه پر خپل زوی فکر دی چې یاره دی نه دی نسوار شروع کړي. کم بابا چې دی هغه سیګریټ څکوي یا مشر ورور سیګریټ څکوي، هغه دا فکر دی دی نه زما کشر ورور سیګریټ شروع نه کړي، زما کشر ورور نسوار شروع نه کړي. صحیح سلو. اوس هېڅوک به درته دا نشي ویلی چې یاره ته خپله سیګریټ څکوې او خپل زوی ته وایي چې مې څکوه، یاره زه خپله یو ګناه کوم. صحیح سلو. د دې خو دا معنا نه ده چې راځه هغه ګناه ته هم را سره وکړه. بعینه په دغه طرز باندې الله موږ ته فرمایي وایي ته چې چاته د ښې خبرې ووایې، ښه کار دی چې کوې، لیکن دغه دا خپل ځان فکر هم څه وکړه، خپل ځان هم څه د اوره راوګرځوه. که نه خلک به ستا خبره ومني، هغه به جنت لره ولاړ سي، لیکن ته به د خپلې خبرې د وجې چې نه منې ته به جهنم لره ولاړ سي. صحیح سلو. نو خبره دا سوله چې زه به هم کوشش د هغه کوم چې اول زه په خپل ځان د خپل ځان اصلاح وکړم، بیا و تا ته خبره وکړم، او په هغه خبره کې اثر هم ډېر یې. او که ما دا ویل چې یا ته وده زه بزرګ سوی نه یم، زه پاک سوی نه یم، زه دینداره سوی نه یم، دا نسي کېدلی. صحیح سلو. نو چې نسي کېدلی بیا به هېڅوک پر روی زمین پاته نسي چې هغه به وچاته نصیحت چې دی هغه کوي، هغه به وچاته د ښې خبرې تلقین چې دی هغه کوي، هغه به وچاته د ښې خبرې دعوت چې دی هغه ورکوي. نو لهذا خبره دا سوله چې کم سړی و بل ته د ښې خبرې دعوت ورکوي، د الله رسول فرمایي، الله فرمایي، نو د هغه خبرې په ځان کې هم راوله. لکه ته چې دی د جهنم بچاوې، ځان هم د جهنم بچاو کا. لکه ته چې دی جنت دروازې ته دروې، ځان هم د جنت دروازې ته ودروه. دا خو نو عقل نه دی چې خپل ځان سوځې او بیا چیش کوې بل څوک چې دی هغه د اوره راګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د بې عمله عالم مثال داسې دی لکه څراغ، و څراغ په خپله سوځل کېږي، اور ورباندې بل دی، اور پکې بل دی، لیکن وما او تا ته رڼا راکوي. او صحیح سلو. وما او تا ته رڼا راکوي، ځان یې وسوځوي، ځان یې ختم کوي، لیکن بیا ما او تا ته رڼا راکا. د الله رسول فرمایي دا بې عمله عالم هم دغسې دی، ځان د جهنم په اور سوځي خو تا د جهنم د اوره راګرځوي. اوس یو سړی خپل ځان جهنم ته اچي او بل جنت لره بیایي، دا ما او تا بیا نه ملامتوو، ما او تا ګورې موږ څراغ نه ملامتو چې او خپل ځان سوځي زه دې خلاص کړی یم و ما ته رڼا راکوې. موږ څراغ ته نه وایو. هر هغه سړی چې و چاته د ښې خبرې وایي په خپل یې نه کوي، ما ته به دا خبره نه ورته کوو. مثال در کوم د ډاکټر چې دی هغه په خپله شوګر دی، بیمار دی. صحیح سلو. هغه په خپله د ګردو مردو مسله لري، پښتورګو مسله لري، هغه د پیپړو د سږي مسله چې د هغه لري. اوس دی ډاکټر دی مریض ولرالی پر کاپي او پر پرچی دی ورته ویلي کې پلانی شی به نه خورې، پلانی به نه خورې، پلانی به نه خورې، ستا د پیپړو، ستا د کرونا، ستا د هغه رقم دغه سږي چې کوم دي هغه متاثره دي، لهذا دا شیان چې سیګریټ به ته نه څکوې او په خپل سیګریټ په لاس کې او په خپل هم ناجوړه یې، نو ته بیا په دې علاج نه کوې. خپل علاج باندې کو، ما ستا د علاج سره تعلق دی، ما ستا د ذات سره تعلق نه دی، ما ستا د عمل سره تعلق نه دی. اشه یو سړی د درځي دی، خپل دومره مختصر کالی اغوستي دي چې بدن نه دی ور باندې پټ،
بیا ما ورته ورسو کالي ور باندې جوړو. موږ وایو یاره تا تر اوسه په کالي خپل ځان نه دي پټ کړی، ما به څو پټ کړې؟ دا کېدلی شي؟ ما ته ښایسته کالي را جوړي خپل ځان ته خراب جوړ کړي دي. صحیح سلو؟ ما چې ښه کالي را جوړ کړي دي خپل ځان ته کمزوري کالي چې دی هغه جوړ کړي دي. نو لهذا درځي ته موږ دا نه وایو چې تا تر اوسه خپل کالي نه دي سم کړي، نه دي جوړ کړي، برابر کړي، نو ته بس ما هغه څو را برابر کړې. هغه وایي یاره زه خپله یم دغه. صحیح سلو؟ اسانه خبره ده، خو دعوت ښه خبره به په دې نه پرېږدو چې یاره په ما کې نسته نو زه اوس چاته نسم ویلی. ډېر خلک دا اعتراض لري چې یاره دا دعوت تبلیغ والا دی څنګه، دا خو د علماو کار دی دعوت و تبلیغ. یاره یو دعوت و تبلیغ هغه دی چې د قرآن د حدیث تا مخ ته پروت دی، مسله ده، تشریح ده، د مسلې مقصد دی، د قرآن آیات دی، تفسیر دی، د هغه غرض دی، دا د علماو کار دی. اوس که یو سړی را ولاړ شو، عام سړی د خپل زوی ته ول راځه لمانځله ده، نو ته به وایې چې یا دا خو د علماو کار دی، دا طالبانو کار دی. هر سړی د خپل وسه پورې مکلف دی، هر سړی. صحیح سلو؟ ها اوس یو عام سړی دی هغه عالم ته نشي ښه لاره نشي ورښولی چې ته پلانی کار وکړه، ته پلانی کوه. ولې نشي کولی؟ ځکه دا ته چې کومه خبره کوې دی تر تا په علم کې ډېر بالا دی. نو چې بالا دی دا ته چې کومه خبره کوې دا ستا د سویې مطابق ده، د علماو دپاره نه ده. عالم و هر چا ته دعوت و تبلیغ چې دی هغه کولی شي، که تور دی، که سپین دی، که نر دی، که ښځه، که ښه دی، که بد دی، که باچا دی، که ګدا دی، و هر چا ته دعوت ورکولی شي. لیکن ما ته عام خلک یو، ما ته به و عامو خلکو ته دعوت ورکوو. صحیح سلو؟ و عامو خلکو ته د لمانځه ټیم شو، یاره راځه لمانځه لره. ستا یار دوست دی ویل دی یاره ډېر وخت په لمانځه کې مې نه لیدلی. ستا یار دوست دی هغه مطلب کلب له رتلي تا راوګري، نه که وروره ژوند ضایع کوې، ځواني ضایع کوې، د هغه رقم روپۍ ضایع کوې. دا بس امر بالمعروف نهی عن المنکر د هغه ته وایي، نورې خبرې نشته پکې په دې کې. یاره پلار و زوی ته وایي سګرېټ مه څکوه. صحیح سلو؟ دا نهی عن المنکر دی. پلار و زوی ته وایي درځه لمانځه لره، دی خپله نه راووتی، دا امر بالمعروف دی. هیڅ پښیمانتیا په دې کې نشته. خو ما تا به د ښو دعوت چې دی هغه کوو. ها په هغه خبره کې پښتانه وایي ډېر اثر دی چې دی په خپل عمل ورباندې لري، نیک عمل، بیا و بل چا ته وایي هغه ډېر اثر وکړي. صحیح سلو؟ اوس یو سړی په خپله زار خوري و بل ته وایي دا زار دی، هغه وایي یاره چې دی خورې زه هم خورم. نو دی وایي زه خو ځان وژنم، نو ته هم ځان وژنې. صحیح سلو؟ نو لهذا موږ به د هغه کوشش کوو خپل ځان کې به انقلاب راولو، ځکه الله به له ما او تا د اول د خپل ځان پوښتنه کوي، پس له هغه به ما او تا سره د الله رب العزت د جهان پوښتنه کوي. که ما او تا خپل ځان د جهنم پر اور درولی وي، د جهنم پر کناره درولی وي او جهان مې جنت ته رااسته وي، نو ما او تا ته به څه فایده راورسي؟ صحیح سو؟ دوې خبرې دي. یو دا د خپل ځان اصلاح کول، دا یو عبادت دی. یو دا دی و جهان ته ښې خبرې ورښول. ما او تا و جهان ته ښې خبرې ورښیي، دا ښه کار دی. دا خپل دا بل ښه کار راسهیر دی چې هغه زما او ستا ځان دی. صحیح سلو؟ نو لهذا دواړه ښه کارونه به کوو، که دواړه نو یو خو به خامخا کوو. اوس پلار وایي زه سګرېټ څکوم، ټیک دی زما زوی دې هم څکوي، نو ښې زه څکومه؟ یاره زه ښې څکوم، زه بېدینه یم، زه بېلارې یم، زه ګناهګاره یم، الله دې ما ته معافي وکړي، خو ته دغه کار چې دی هغه مه کوه. لکه په حبیب نالۍ کې هیروینیان دي، هغه حالانکې ښه هوښیاران خلک دي، یاره زموږ ته یې رقم خلک دی، خو نه دی چې دا بې جلا مخلوق دی. هغه په دا شي باندې اخته سوی دی چې نه وایي زما عمر دی زارۍ ورته کوي. دا شی مه کوه، تباه بشي، برباد بشي، خراب بشي، مه کوه. اوس به خلک وده ته وایي ښه ته خپله هیروین څکوې، وده ته وایي مې کوه، نو خو دی ښه کار کوي که بد کار کوي؟ ښه کار کوي. او هغه دی چې په خپله کوي هغه د بد کار دی، او ما او تا ته چې راشئ هغه ښه کار دی. نو لهذا د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به یو عالم، یو تبلیغي، یو مجاهد، یو قاری، یو طالب، یو مشر حاجي صاحب کورو کې موږ ته مشر حاجي صاحب نه، هغه موږ ته ښې خبرې راشئ، یا مشر ورور راواخله، هغه به په جهنم کې داسې به پر د خپلو کلمو باندې راګرځي. د الله رسول فرمایي لکه دا خر چې پر چکۍ باندې راګرځي، نو بیا به جهان ورته وایي دا څه معامله پېښه سوې ده. دی به ورته وایي چې یاره له ما خو دا خبره وله، ما ته یې تر ښه خبره در ښووله او په ځان کې مې نه وه راوستلې. اوس که ده هغه خلکو ته بده خبره ورښولی، هغو د ده په قول کړې وای، نو دی جهنم له رتلي هغه به هم ورسره د په خپل ځان کې بده خبره راوستله و، هغو چې ښه ور وښوله خپله جهنم لره ولاړی، هغه جنت لره ولاړی. هېڅ اعتراض نشته. اعتراض پر دې خبره دی یاره خپله بد سړی و، نو نور خلک ولې خرابه یې؟
خپل بد سره جهنم لره ځي په ور سوځل کېږي جهان ولي خرابه که څه خبره نشي کولای دا بد خبره مکوه صحیح سلو نو لہذا چې څه خبره مې وکړه دی جنت ته ولاړی نعوذ بالله ما او جهنم لره ولاړ شو کومه بد خبره ورشول زه خو روان يم چې روان يم ستابم کور د خراب دا خبره ختم شو او بیا دبل حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ملګرو کې سړی مړ شو چې مړ شو مسلمانو صحابیو انو عام خو خبره خو مردا غي مړ یار پلانې جنتی دی ولاړ جنت لره د الله رسول فرمایله دا جهنم دی صحابه حریان سوچ والله دا مسلمان دا کلمه گو دا صحابي پر کوپرون نه دی مرسوي دا څنګه جهنم لره ولاړ نو قرار فذهبوا ينظرون اليه بیا ولاړو دا صحابه کرام ملګری کور ته ورالو چې څه کیسه ده یار اعلی والو کو نو فوجدوا عباءه قد غلها یوچغه د بیت المال یوچغه چپنه دا اغلا کړي ولا دا پټه کړي ولا د الله رسول فرمایل دا جهنم دی چې ورالو چې وې کتل هغه دا شی ولو په دا وجه جهنم شچ یو صحابي د جیوې چوغه جهنم ته ورسه اشه چې دا د صحابو د زمانه دا خبره ده زما استاد زمانه بچای څونه په دا اوس کې دم څونه مځکې دي څونه قبضې دي څونه سټامونه جوړ کړي دي څونه جیلي انتقالونه جوړ کړي دي دا تحصیلداران دا پټواریان دا د دې دلالان دا چالت ور سره ناس سبحان الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو چاریاک ایوال ویشتم زکه دی قبضه کړه د قیامت په ورځ به دا او سرم ځکه الله وتعالى در پغاړه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به دی الله ورته ودرې و دې ځکه ته چې دا خو ستپم ځکه ولاړ یو دا لاندې تر اسمان څونه لري دی او د غمر لاندې به دام ځکه چې دا کیندې چې څوک ایوال ویشته دا چې لاس پټو وشل پټو دا یو مرله او دوه مرله دا یو اکړو دوه اکړه دا زموږ په وطن کې څونه زورور خلک ست څونه بدمعشان ست څونه غیرتمن سرور د یتیم وو د کونډي وو د غریب وو د مهاجر وو د بیوس وو د بیبس وو د مظلوم کورونه قبضه کړی دي دا فلا اله الا الله محمد رسول الله کا مولوی صاحب او دای په میراب کې د شب قدر پشپا سیسل د شب قدر پشپا د ماخستن پر جمعات ولاړو پر سجده مرسل والله العظیم کبرس قتلای نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دا معمولی بزرګي و چې د الله ور کړی و لیکن یوې چپنی یو چپنه نه ده دا پټ کړی ولا دا اغلا کړی ولا دا اخسته ولا الله رب العزت جهنم چې دی هغه جهنم څونه لوړ خبره ده او څونه درنه خبره ده هر څو لوی ګناه به ما او تاسو وسی بدکاری برا سوسی شراب برا سوسی نور ګناه ډیر رسکیږي خو د خلکو کورونه مقبضه کوي لارې مقبضه کوي د خلکو جایدادونه وو جومپړیان وو خیمې وو دا مقبضه کوي والله په جره مخطاوځي په تبلیغ مخطاوځي په علم مخطاوځي چې دا املا دی یا ایت ملا نه چلیږي وروره ماستر دی ډاکټر دی د دې خبرې د اخلاص دا ډیر بهتره دی تر هغه مولوی صاحب چې شپه ورځ و الله ته پر سجده دی شپه ورځ د الله په دربار کې دی دعوت او تبلیغ او جهاد او علم کوي دا ډیر بدتر دی صحیح سلو هغه ډاکټر هغه دیندار ریړی والا رکشې والا والله پر دی دا د یو صحابي مثال دی کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به خبره پټه کړې وای چې یار زما صحابي دی لیکن پیغمبر علیه السلام نه کپټه چې زما د صحابو دغه حال دي ته څه چانګي قطعا د چا د کور د قبضه کېدو نه خلاصي جو په دې خبرو
الله رسول فرمایي اوس لا یو د بل سره وبخشي، اوس لا یو د بل تاسو مطلب حقونه سره ورکړي، کنه د قیامت پر ورځ بیا دا کېدل نشي. قیامت پر ورځ به ستا د حق په بدله کې زه چیش کوم، زه به جهنم لرزم، دا ستا حق ادا کیږي. د قیامت په ورځ به زما د حق د وجه ته جهنم لرځي، بیا زما او تاسو سره خلاصيږي. سخت ور دی عزیزانو. دغه اوس وګرمي دا 40 ډیګري ده، گزاره نه کیږي. د موټر شیشه خلاصه کته چې ور دی اشنو د جهنم ور بیا څه چمپک. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د الله قهر نه دی، د الله قهر دومره سخت دی چې د جهنم ور لا پکې پیدو اخته شي. الله زبر څه کوي چې کله الله په خرڅم سي د جهنم ور لا پکې پیدو اخته شي. دا خو موږ وژوند څومره اورورا معمولی شی موږ معمولی نه بولو. یو میخ یو واستن یو د تسبو دانه نه ده، دا انسان جهنم ته رسي. او دا بل حدیث عجب خبره ده، دا به څه کوو ګر سره یار. والله فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سے روایت دی وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار ببردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. هذا مسلم شريف حديث. ده خيبر جنگ و خبري مبري تیری شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي څه د پیغمبر صحابه کرام را یو جماعت را لې چرالی بیا و فرمایله پلانای شهید سولو، پلانای شهید سولو ول پر پلانی باندې راتیر سو، پلانایم شهید سوی دی، پلانایم شهید سولو. پیغمبر علیه السلام کلا نه 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 دا خبره نه ده، انی رأیته فی النار. دا دریم چې دی کم یادوي دا ما دا نه 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 شهید سوی نه دی، بالکل یو ذره. الله رسول فرمای انی رأیته فی النار، ما په جهنم کې ولیدی، په جهنم کې شهید سو. شهید ابل هغه کیر چې کوم هغه مړ سو پر کور باندې، دا شهید سو د الله د رسول سره په جهاد کې. لیکن د الله رسول فرمای لا نه 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 انی رأیته فی النار، ما په جهنم کې ولیدی، په جهنم کې دی. تو شهید دی، شهید خو جنت لري ځینو. یعنی معلومه دا سولا چې یو سړی د الله په لار کې شهید شي. یو سړی کشمیر لره ولاړی التا دغه هندوانو یو مسلمان چې دی هغه شهید کړي، په فلسطین کې دا يهود یو مسلمان چې دی هغه شهید کړي، په افغانستان کې امریکایانو یو مسلمان چې دی هغه شهید کړي. او دای پور وړي وو، د چا حق خورلې وو، د چا حق پټ کړی وو، د چا حق اغلا کړی وو. دا چی شي دی دغه صحابینو څخه خلاص نو دغه ولي د الله رسول ولي فرمای کلا انی رأیته فی النار، نو ولي جهنم لره ولاړی. الله رسول فرمای فی بردتین غلها، پټو اغلا کړی، یو پټو دا اغلا کړی یو پټ کړی وو، یا فرمای او عباءت یا چوغه چې دا غي پټ کړی و چپنه. دغه دوه خبره کې یو وجه د جهنم لره بوته. د محمد رسول الله اډوالی، د محمد رسول الله هغه صحبت چې کوم بولی، صحابیت چې کوم بولی، بیا لا اله الا الله محمد رسول الله چې کوم کلمه ده، داغه باوجود د جهنم لره ولاړ. هغه ځان ته خبره ده چې دی به ورته جهنم راوځي. دی چې د جهنم ور پرکې هر څه چې د هر چا حق وړلې دی. مسلمان خو ابدي جهنمی نه دی، صحیح سوچ دی به د ابد الاباد لپاره به جهنم کې. څوک کال دی، څوک پنځه دی، څوک لس دی، څوک سل دی، څوک زر دی. صحیح سلو اوس یو سړی چې دی هغه د یوه چادر، یعنی اوس زموږ فکر خدا دی موږ یاره کش کې دا صحابي دی یاره یو چادر چیش دی، یو پټو چیش دی، یو چوغه چیش ده، پای چې دا جنت لره تللی وای. دا الله ما او تا تر اشکارا کړو، ما او تا تر راوښول چې ته څه چم کوي. خو نه صحابي نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا لري، نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تا جهاد کړی دی، نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په جهاد کې شهید شوی. اشته څه چم کوي.
داسې درنې خبرې دي. والله موږ خو زړه ښه دی چې زه شکر کې آیل منځونه کوم، ذکر کوم، فکر کوم، تلاوت کوم، جهاد کوم، تبلیغ کوم، علم کوم، دا د خلکو ته حدیث وایم. دا چې هغه ورځ را ورسېدله یواره دا توره تیاره پر سړي دغسې پر راسي د قبر چې د آخري خښت یې ورته کښېښوله، هغه د بیلچو کړپۍ سي، هغه دربۍ سي، هغه ناري سي، هغه شور سي چې یو وایي ما تېره بل وایي ما تېره، هغه دوړې سي، هغه ګرد سي، هغه غبار سي، هغه د ډبرو شرنګۍ سي. اوس توره تیاره سوله، ما و عمل سره پاتې سو، تا و عمل سره پاتې سو. دا عمل نه دی زما او ستا عمل، دا به راته مار. ته به پوښتنه ځینې وکړې څوک یې؟ دی به تا ته وایي زه ستا هغه عمل یم چې تا په دنیا کې کولم. بدکاری ولا غلا و سود و رشوت و قتل و پلانۍ و پلانۍ. بیا به په قبر کې ډېر ښایسته صورت تا لره څوک راسته به پوښتنه ځینې وکړې څوک یې؟ هغه به تا ته وایي زه ستا هغه ښه عمل یم، ستا لمنځونه، ستا ذکرونه، ستا فکرونه، ستا علم، ستا جهاد، هغه ستا دعوت، هغه ستا ښې خبرې، هغه ستا امانت کې خیانت نه کول، زه هغه یم. صحیح سلو چې په دغه قبر کې انسان کښېږدي چې بد سړی الله د جهنم څخه کړکۍ پر راخلاص کړي. اوس بدبویي دې څه وایي، ګرمي دې څه وایي، اور دې څه وایي. تو خدای موږ ته د ځان سره فرض کو چې الله رب العزت راته وایي. اوس الله کې د الله رسول فرمایي دا داسې ماران لړمان دي چې په قبر کې سړی یو واره وخوري، او په جهنم کې سړی یو واره دغه مار یا لړم سړی وي 40 کاله به هغه ځای درد کوي خوږېږي. نو چې مسلسل یې وي د هغه بیا څه چې دغه یو مار یا یو لړم د ماره څخه غاښونه وباسه په قبر کې راته کښېږدي. تو خدای ما ته الله ته دا منظوري ورکوي چې الله بس ټیک دې زما دغه منظوره ده تر قیامته پورې دا یو مار زما سره راسره وي، که بیخي مارانو والا نه و. دغه یو کوچنی لړم دی وایي اوس پیدا سوی دی دا ما ته کولی شو. تو خدای ما ته یوه پښې به راواخلي، الله فرمایي دا په قبر کې در سره ګیله کوم، کولی شو. زه خو په ځان اخته یم، نو ما ته به څه چم کوو. نو اوس دغه صحابي په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کالله انی رأیته فی النار، دا خبره نه دی جنت ته ولاړی. صحیح سلو دا چې مځکې قبضه کړي دي، د خلکو کورونه قبضه کړي دي، د خلکو کورونه ورنړولي دي، د خلکو کورونه چې دی هغه پر خپل نامه اړولي دي، مځکې پر نامه اړولي. ته چې ورسې ترته یا دا خو زما د پلار، زما د نیکه، زما د ورنیکه د 80 کالو ثبوت زه لرم. هغه وایي 80 کاله نه چلېږي. صحیح ده، زما سره وایي دا د ثبوت شته. بیا دریم دل راشي هغه درته وایي چې وروره یو چمر سره وکړه که نه د هغه ولاکه چې مو ویني. بیا فیصله ورکوي. دریم را ولاړ شي ورته وایي ځه پروا نه لري، هغه کونج یې ستا دا واده ته ورکړه، که نه د هغه دې هم د لاسه وي، دی غریب دی بیچاره دی، وایي ځه د هغه خوراکه دا ښار کې وګرځئ، په دا لنګوټو مه خطاوځئ، په ټولو مه خطاوځئ، په تبلیغ او په جهاد مه خطاوځئ، په علم مه خطاوځئ. دا زه هغه شان در ښیم چې زما او ستا ورته یقین دی چې دا ښه خلک دي. ته یې نه یادوم، نه دا ورکه خبره ده، چاته نه در معلومه ته پلانې ځکه نه ده قبضه شوې، څوک نه دی په خبر چې دا پلانې قبضه کړو ګروپ دی، نه دی دا معلومه نه ده. ته بدمعاش یې، ته د ایجنسي والا سره تعلق لرې، ته د فوجانو سره تعلق لرې، ته په عدالت کې تعلق لرې، ته تحصیلدار سره تعلق لرې، پټواریان سره تعلق لرې، د ګرد سره تعلق لرې، او یو د الله سره نه لرې. او تا چې د چا کور قبضه کړی دی هغه یو د الله سره تعلق لري. پټواری سره نه لري، تحصیلدار سره نه لري، فوجانو سره نه لري، ایجنسی والا سره نه لري، صحیح سلو ججانو سره نه لري، یو الله پیژني. نو د عرش سره الله پر راځخ کې در علم نشه شټي مجمع ترک دا وساله کړه وای ریډي ولاړو پولیس والا رالو جر هغه ریډي څه سبزي مبزي پورته بس روان سو او لاړو او ته اوس پولیس سم ته خو یاره په 25,000 روپۍ مزدور ته د جرأت څنګه وکړي، ته خیر دی پر غریبانو باندې داسي الته چې ستا پلار قارون در باندې پیښ سر یې بولې، دلته پر غریبانو باندې چې د 2000 روپۍ سبزي ورچولې ته به وړي صدقې بعد بل را لې هغه به وړي بیا بل وړي. څونه درنې خبرې دي یار. فوربک لنسألنهم اجمعین. الله فرمایي زما د خپل خدای قسم کزه تاسو پرېږدم، زما د خپل جلال او خپل خدای په خپل لوی قسم کزه تاسو پرېږدم چې مال اتیسه د زری حساب. عبد الله بن مبارک یو وطن لرتللی وو،
نو حالت به د چا سره عاریتن قلم واخستی چې ستا قلم زه خط ولیکم خیر قلم یې ورکړي نو بیا د سفر هغه سیم شي ختم شي بیا ترالی خپل وطن لره یو میا سفر یې کړ چرالی هغه بسته مسته وا غټه موټه چې خلاص پاکي قلم پروت و قلم می راوړی بیرته خپل غټه موټه وتړي لاړ هغه وطن لره هغه سړی لره قلم ورسوي ما پیژنو وښته قلم صحیح سره امام احمد بن حنبل فرمایي پروش کال می د دنیا سره تعلق زیات ولای کې سړی چې یو ځای لر رسیږي نو باید چې د هغه ځای اثر باندې وسی و د دې ځای سړی روان سو حج لر روان سو عمره لر روان سو مدینه شریف لر روان نو چې څوره ورنږدې کیږي د مکه او د مدینه اثر پر دشکاره کیږي او په کاروم د غیدا لیکن ما او تا چې مرګ ته ورنږدې کیږي د دنیا خبر را باندې ښکارا کیږي د آخرت خبر رسېږي کیږي صحیح سلو د آخرت تیاری وکړو کامیاب سړی هغه دی چې هغه آخرت تیار کړي دنیا پاته ده لکه پروش کال چې تیر سو که غمونو که پریشانی وي که لوږ وي که تنګ وي زما ستا په لاس کې اوس یو شی نسته و یو شی نسته نو خو تېرې شوې خبرې دا کال به مې هم دغه تېر شي او په قبر کې بیا پوښتنه ډېره شته په قبر کې او عجبه خبر زما ملګرو ته بل زما ویلې دا زموږ د مثال دی دا یاجوج ماجوج چې کوم دی دا یو دیوال دی دا هر سهار راشي و دیواله ته و جوړیږي دیوال نړۍ ماتي کډۍ کوي کیندي بس چې دا ماج لړ ځای پاتې سي پر دې ماشام سي دې سره وای چې بس دا پر هغه ځای پرې سبا به راسو بس انور کار به سبا وکړو ان شاء الله دې نه وای اوبه دې چې سبا راشي هغه ځای برته هغه رقم جوړ شوی بیا ورته و جوړیږي الله دا تر قیامت پورې د قیامت وخت را نږدې دی به ان شاء الله وای سحر چې راشي حضور زم سمات کې راوابو په جهنم کې هم د الله رسول فرمایي دغه دا یو سړی به د ور څخه خلاصون ویني چا غټه غونډې ده بس دی خاطه ور دی په اخا ور نه معلومي نو بروان نو هل په دا ور کې بروان الله اکبر ها دا غپه د کرشتیا ما ته محسوسه ولې سوای ما ته فهمه ولې سوای والله ما استاد ماغونه پټاو سي نو خو نه به دغه غپه ده یار ماز معمولی قدر څوک 13 شهراو ما فاصله جګ ورځاو و بیریزو لیکن په دې خبرو په جهنم په ور کې روان مشنه بیریزو وړه یار سبا چالي ده الله رسول فرمای دغه جهنميان به نو لاړ شي غرته وخت ډېر په 40 کال کې بسرته ورسیږي چې ور رسیدل اوس په دی وای چې بس د جهنم څخه خلاص ولما بس را ور رسیدل د جهنم څخه اوړم دا دای چې ور رسیږي دا دای چې ځان برابرې بیا راځي هل بیرته اخر پای تر ورسیږي 40 کال منډه کړي و او د جهنم زید معلوم دي د الله رسول فرمایي یو وخت سره ناشتي نو داشي نو ولادت ژغه تر غوښ صحابه کرام سره ناشتي پیغمبر سم پښتنه وکړه دا ژغه د چی شو صحابه له کدا چې ژغه نسکو جبرائیل امین علی السلام را لې ول یا رسول الله ژغ دی واورې دی ول خو دی ول خیر چی شو ول یا رسول الله د نن سا اویا کال مخ کی مر جهنم ته یو ډبر وګرځول اویا کال مخ په مرته کې څوک نو پیدا سم اویا کال مخ کې ډبر وګرځول هغه نن اخر پای ته ورسې نو دا اخر پای ته چې سړی ورواچي څه څنګه دا کویله ولادي هغه کرمرم ولادي هغه سل یو نیم سل پټلای تللی مجاریان ته څنګه ورغلی اس چې څنګه سانه به نو چې اویا کال روان نو دا څنګه صحیح او پاکي ورم بلیږ صحیح شو بس والله قیامت شي را پاتې دی وتی تر پاتې دی په آخرت تیاری وکړو پنځه وخت المنځ په جمعه تلاوت هر وخت چې کله ګناه څخه وسه فورا استغفار پر محمد رسول الله مبارک چې نه یاد سو درود شریف ویل د چا د حق ځان قتل د چا حق وړل سو دی ویره سوا ورسولای نسی نه لري ورسه معافي جن وغواړه معافیم ترتیب نه جوړیږي بیا راولار سو ورسه شی په دبس خیرات کا کاغم ترتیب نه جوړیږي نو ډیر ور قل والله وایا ویا الله داغه د حق ما خلاص که خلاص کنه نو نس کېدل یا ګرانه خبره ده الله دې می ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې هدایت ورکړي الله دې د بدمرغي وساتي الله دې د بدقسمتي وساتي یا الله په خپل عظیم فضل کوم د جهنم خلاصي اخلاص شو کنه یا الله مش حق نه لرو د جنت
موږ حق ستا د رحمت نه لرو چې پر موږ خپل رحم وکړه، ستا د فضل یې والله که لرو. یا الله خو ته خپل فضل عظیم ذات یې، مستغني ذات یې، یا الله ته پر موږ خپل رحم وکړې، که نه نو بس ستا د خبره